الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد صفات لازمة غير متضادة بيان دل نغاك الصفير قلقلاء لين أو انحراف بيان شيو واستقرير بيانيگي تقریر یا تکرار په لغت کې بار بار ادا کولو ته وي مکرر واري ته وي لکه خلک وایي راځي سبق تکرار کو دوباره واړو په استناد قراء کې د دې تقریر مطلب دا دی چې په وخت د ادا کولو درا کې په جبه کې یو قسم ته لړزه پیدا کیږي چې دغه ته تقریر وایي خدا لرزه تشبیهی ده څه مطلب یعنی حقیقتا په دې کې تکرار نه چې بار بار جبا د مخرج کې ورپیږي او خوځيږي لکه دسي مثلا وبرزت الجحيم داسې نه بلکې داسې خیال کې راشي لکه چې جبا مکرر خوځیدا او دا تقریر پر هغه څه تشبیهی ده دلته دا خبره یا ساتي چې کله را مشدد وي په دې کې تقریر ډېر خیال ساتل پکار دي چې دا تقریر حقيقي و نه ګرځي تقریر بدري قسمه یو حقيقي دي یو تشبيهي دي یو عدم تقریر نو پرا کې د عدم تقریر نه چې بالکل جبل ارزونه کی او د تقریر حقيقي نه چاره مکرره ده شي د دین ځان ساتل لازم دي او پراکی چې کم تقریر دی نو دا تقریر تشبیهی دی زنو خلکو د تشبیهی ته حقیقي ویلې دی خو کې دی چې حقیقي بیاغوی حسابي نه نو حقیقي دا دی چې بار بار ار یا بر دا څه جواب خديږي او تشبیهی دا دی چې وبرزت الجحیم او لا تضار دیتا تشبیهی وی مریم مرجونا ها نمانگا حقیقی دیتا وی چه مکرر جواب را پا مخرج که بار بارو خوزیگی چه دین ازان ساتل لازم او دا تقریر صفت چه بکم حرف کراشی نو دیتا حرف مکرر یا رای مکرره وی تقریر نه بعد چې دنو تفشی دی تفشی په لغت کې خوریدل ته وایي او دا صفت صرف په شین کې دی او شین ته حرفی تفشی وایي په اصطلاح کې دې مطلب دا چې په وخت د ادا کولو د شین کې اواز خپل په داخل کې خورش لکه اشرکتم چې دا تفشی به درې مرتبه لري اعلی درجه کې تفشی په شین کې په هغه وخت کې چې دا شین کله مشدد وي لکه وبشر الذين او دیمه درجه کې په شین کې هغه وخت تفشی وي چې دا شین څوي ساکن وي لکه اشرکتم او درېمه درجه تفشی په دې حرف کې هغه وخت کې وي چې کله دا صرف متحرک وي لکه شرکاءکم د تفشی نه بعد آخري صفت هغه ته وي استطالت په لغت کې اوږدوالی ته وي او دا صفت صرف یو حرف دی چې هغه ته حرف ضاد وایي په اصطلاح د قراء کې د دې صفت مطلب دا چې د حرف د ادا کولو په وخت کې आवाज د ابتدا د حافې نه شروع کیږي او تر اخره پورې اوږدوالی دوام پکې وي ذکر دې په مخرج کې وسعت دی ډیروالی دی مخرج پراخه دی نو د دې په आवाज کې هم درازي وي اوږدوالی وي چې دا صفت صرف د یو حرف کې راغلی دی او دا خالص ضاویل
یا طا ویل یا دال ویل دا خبره مخکې شوې دي په مخرج کې چې ټیک د مشابهت د دواړو حروف شته خو ابدال نه دی پکار چې سړی ضا څه بدل کړي یا دال څه بدل کړي د داسې غوړ سره څه مشابهت نشته اني ورسره اشتراک شته د ضا سره مشابهت شته او صفاتو کې اشتراک دی خو په مخرج کې د جداواله دی او په دې صفت سره جداواله دی چې کوم صفت دا استطالت بیانېږي یا سوال کې دی چې مد مګدواله ته وي استطالت مګدواله ته وي دغه څه فرق دی جواب دا چې مد کې وګدواله چې د حرف ذات کې دی او استطالت چې کوم حرف کې دی نو د حرف په مخرج کې وګدواله دی نه فرق دی